چې ته مې دروند نه کړې نو نور څوک دي زما د کلي او د کور څوک دي ګریوان مې پرېږده ته خبره وره یا زوروره ستا د زور څوک دي او اواز یې راکړه خو شکمن غوندې شه غلي وي دا خو نور څوک دي او خدایه یاران د سعید زر ماخلې زمونږ د ژوند د ټنګ ټکور څوک دي. السلام علیکم ګرانو قدردانو ملګرو د اف ام 100 روخان او د ښکلا ټي وي مینوالو تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم د پروګرام مرکه سره زه واحد یوسفزی یم او تاسو ته څنګه معلومه ده چې مونږ وخت په وخت باندې چې دی نو د مختلفو هنرمندانو صداکارانو اداکارانو سره مونږ مرکې کوو شاعرانو ادیبانو سره او هغې مونږ دغه ښکلا ټي وي په شیشه باندې او د اف ام روخان دغه مینوالو ته مونږ دغه غږ رسو یقینا تاسو د هغې د ژوند او فن دغه استازي مونږ تاسو در رسو د هغې ژوند او فن چې کوم دی نو هغه څنګه دی د هغې فني سفر څنګه دی او د هغې ذاتي ژوند چې کوم دی نو هغه څومره په کړم او څومره تکلیفونو او څومره اذیتونو سره مخ وي. دغه فنکاران هر څومره که د مشکلاتو سره مخ وي خو بیا هم د دغه کیمرې مخې ته او د ریډیو مایک ته چې دی نو هغه په ډکه خوله باندې خاندي د دغه خپلو ولس دپاره د خپلو مینوالو د خپلو اورېدونکو دپاره. نن هم ګرانو ملګرو مونږ د یوې داسې هنرمندې د یوې داسې پتمنې پیغلې سره مونږ موجود یو چې د نوخار په دغه جنا پارک کې د هغې سره مونږ ناستې لرو شکیبه افغان چې د ریډیو د دنیا هم پیژندلې نامه ده د دغه سره چې کوم دی د اداکارۍ د لړۍ هم چې کوم دی یو پیژندلې شخصیت دی او د دې سره چې کوم دی د مترنم شخصیت هم دی چې خوږه غاړه لري او په د پښتانه چې دی هغه په دغه خوږه غاړه باندې ټول پیژني یا که ماشومان دي کلوي دي خویندې دي ورونه دي هر څوک دي هغې د دې په غږ باندې مین دي. نو شکیب افغان نن زموږ سره مېلمانه ده هغې سره به خبرې اترې کوو. شکیب افغان ستړي مه شئ درته وایو او شکریه دې ادا کوو چې په خپل دومره مصروفه ژوند کې دې موږ له وخت راکړو. السلام علیکم ټولو نه مخکې خو ستاسو ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې تاسو ما ته دونه عزت راکړلو بیا ستاسو چې کوم ټیم دی کوم ستاسو مطلب ریډیو دی کوم ستاسو دا چینل دی نو د دوی ډېره زیاته مننه اور ستاسو ته مختر مبارک شه کوم چې کتونکي دي هغوی ټولو ته هم زما د اړخه ډېر اختر مبارک شه. ډېره مهرباني د دغه مینوالو لخوا ډېره مننه. شکیب افغان هغه کوم هغه روایتي سوال چې کوم دی نو هغه به ته دا وکړم چې چېرته م سترګې وغړولې سبق هم څومره وویل؟ سترګې مې په دې پاکستان کې غړولې دي اور اسکول سبق مې بیخي نه دی ویلی. ښه بیخي م سبق نه دی ویلی خو ګرانو قدردانو بیا هم چې دی نو د دې کوم صلاحیتونه چې دي نو هغه د دغه تعلیم او سبق محتاج نه دي خو د دې مطلب دا هرګز نه دی چې ګوندې تاسو هم سبق پرېږدئ او تاسو وایئ چې بغیر تعلیمه هم چې دی نو ژوند ډېر زیات اسان نه دی. د دې مشکلات چې کوم دي نو هغه به د شکیب افغان د پښتو چې د دې په شا باندې چې کوم دی کم عوامل دي چې هغې د دغه ژوند د سختو سره مخ کړي دي. شکیب افغان لومړی چې دی نو هغه دې فن ته څنګه ارادتن راغلی حادثتن راغلی څه وجوهات داسې وو چې تاسو دې فن ته بلکې داسې ده چې د کله د شعر سره د فن سره د هنر سره چې دا یو خدادت صلاحیت د انسان دننه یو فنکار موجود وي خو تاسو څنګه داسې ځکه چې پښتانه نړۍ خو داسې ده چې هغه یو تورسرې له چې دې اجازت نه ورکړي ریډیو دنیا ته څنګه راغلی بیا دې خو څنګه راغلی؟ بالکل دا خبره صحیح ده چې زموږ پښتانه چې کوم دي نو هغوی فن بیخي نه مني خوښو یې خو فنکار ته ډېر سپک ګورو. دغسې زما هم کورنۍ وه او بیا زه د کورنۍ نه د افغان کورنۍ یم نو بیا خو ما ته ډېرې زیاتې ستونزې وي خو زه چې ریډیو ته اول راغلی یم نو زه درته دا وایم چې یاره یو حادثن راغلی یم ما ته دا پته نه وه چې دا ریډیو دی دلته کوم سیسټم دی څه دغه دی او زه چې هلته لاړم نو ما نه هغوی تپوس وکړو تعلیم دې څومره دی زما تعلیم نشته خو بس ما ته جوب پکار دی هغه هنر دغه ګانا هغه هر څه ما کې د بچپن نه دغه که ماشومانو د چندرو لوبې کولې نو ما ویل راځئ
کینو مونږ داسې لوبې کوو دغه یو لرګي نه به ځان له مایک جوړ کړی و هغې باندې به مونږ ویل راشه اوس نازي اقبال راغواړو اوس وږمه راغواړو زما لوبې مغه وې خو زه چې کله ریډیو ته راتلم زلمی ریډیو ته نو شیر علي سر سره چې کله ما خبرې وکړې نو زما دا بالکل ذهن کې نو زه خو د یو جاب په تلاش تللی وم ولې زما ضرورت و چې هلته زه لاړم مایک ته کېناستم زما لیسنرشپ دونه شو چې یاره د سعودي څونه مسافر دي د قطر دي چې د کوم ځای مسافر وې پښتانه چې چېرته مو هغې زما اواز پسې راتلله حالانکې نه زه درته یم چې ما چېرته نه اسکول ویلی نه ما چېرته کلاس اخیستی دی تر اوسه پورې که موسیقي م ده بیا د موسیقۍ د لارې نه چې کوم دی نو یو شاعر دی ګلزاده کورمیوال ډېر نوم لري او د نوخار یو استاز دی فرزیب استاز ما ډومبی ګانه هم د هغې کړې ده د ګلزاده کورمیوال شاعري وه او میوزیک چې کوم دی نو هغه فرزیب استاز و دی بیا ما ته لکه وویل چې یاره ته خو اوس هسې م ریډیو ته خو راغلی که نه مطلب سکرین ته هم راغلی نو ستا ښه ده ته ځان ته یو ځای جوړولی شي نور هغه کورنۍ مسلې هر څه په خپل ځای او ما زه درته دا وایم چې ما بغاوت کړی دی خپل کور د هغه نه ولې که وګورې نن سبا زمونږ د کورنۍ داسې دي که نه که یو فیمیل اول خو زمونږ فیمیل ته پکار دي که نه چې خپل کورونو کې دا جهاد وکړي چې هغوی په هره طریقې تعلیم حاصل کړي تعلیم حاصل کړي نو چې دویمه شکیبه پیدا نه شي ځکه زمونږ غږ خلک اوري په مخامخ مونږ ته واوا کوي په شیشه زمونږ څه کردار مونږ لوبو زمونږ د سکرین نه شاته کم دغې هغه یو الله زمونږ ګوري نو زه خو خپلو خویندو ته دا وایم چې خپل کور کې جهاد وکړئ خو صرف په دې باندې چې د خپل اسکول خپل سبق د دې شي دپاره که سبا تاسو ته په کور کې داسې څه مسله رامغله چې تاسو خو خپل هغه جوب تاسو سره خپلې ډیګرۍ خپل څه داسې چې دویمه شکیبه رانه شي ریډیو ته راغلی بیا چې دی نو سنګینګ ته هم راغلی د هغې سره سره چې کوم دی یو ښه آرټسټ هم یې یو ښه هیروین هم یې نو دې طرف ته څنګه رجحان دی راغی چې سنګر هم یم آرجې هم یم راشه دا هم دا که ته وګورې نو زموږ څونه چې دی نو سنګرې دي نو هغوی که داسې نومونه زه درته اوس واغلم چې اسملته وه ورپسې داسې نورې سنبل وه ښه داسې چې دی نو ډېر داسې دي چې هغوی د ایکټینګ نه تللي دي ګانې ته ډېرې داسې وي چې هغوی د ګانې نه ایکټینګ ته دغه شي خو زما چې دی نو زه لکه سوات ته لاړم نو زموږ یو کیمرامین دی وقاص سواتي هغه ما ته ویل یاره یو ډرامه در باندې کوم بس زه وایم چې دا چینجې خو هغه ما ته نه دغه کړی دی ځکه ما ته نه و پکار ما ته نه و پکار چې یاره زه ډرامې ته راغلم ګران نه دي شکیبې چې ریډیو شي بیا سندره او بیا چې نو اداکاري ګران نه شي اول خو ډېر اسان و ولې چا نه پېژندل ما به په خپله ویل چې دا سړی دی ما ډرامې ته کاسټ کړي یا د دې ما دغه ته کړي چې اوس په غټو ډرامو کې راغلم اوس زموږ تاسو وګورئ ډرامې زموږ یا په صابرین سلیما به چلیږي یا چې د نرشد سلیما باندې زموږ ډرامه دی چې شاهد صاحب سره هم کار وکړلو ډېر یو ښه اخلاقي انسان دی او امجد نوید صاحب سره هم کار کړی دی نو ډېر بیسټ ډایرکټر دی زما په ډایرکټرانو کې هغه چې د زړه ته ډېر نږدې دی ولې یو خو داسې استاد دی چې ډېر ښه طریقې سره تا پوهوي ریا شاهد صاحب شو چې مشرق ټي وي کې لکه کیمرامین دی او نیوز والا خو لیکن هغه هم ډېر ښه کار کوي نو د داسې ډایرکټرانو سره چې کله رالو کار هم وکړو نو والله ډرامې سره هم زموږ مینه پیدا شوله یو ماشومه سکول ته ځي او هغې ته چې نو اکثر زموږ خویندې ګرانو کتونکو که مونږ وګورو نو زموږ خویندې زموږ بچی چې دی نو اکثر که مونږ وګورو هغوی تعلیم په نیمایه کې پاتې شي د هغې وجه دا وي چې هغه مدرسې ته نشي تللی سکول ته نشي تللی په لاره قسم قسم خلک چې دی نو هغوی ته لارې نیسي خنډان ورته په لاره کې جوړېږي نو په دغه عوامل داسې دي چې د هغې د وجې د هغوی تعلیم چې دی نو هغه نیمګړی پاتې شي شکیبه په سکرین باندې راغلی نو څه مشکلات شته دی د زموږ څنګه د دغه پښتنو وروڼو د دغه زلمو له طرفه چې دی نو څوک مو پېژني څه مشکلات لري نو اول خو ما درته چې نه څه مشکلات اوس که یو کس ډرامه وګوري یا مطلب نن سبا ټیک ټاک دور دی د ډرامې نه او د ګانې نه زیات ټیک ټاک چلی که تا په ټیک ټاک څوک وګوري یا ستا ګانه واوري نو بیا به هغه دا تکل کوي چې یاره ستا نمبر پیدا کړي او ډېر داسې چې سره لکه پاور وي د هغې پېژندګلي وي پیدا هم کړي ای بیا دمکیان هم درکوي هغې دله بیا لکه اخوا دېخوا خبرې هم کوي
زه ټایم چې اوس ستاسو سره دلته کېناستو نه مخکې ما چې 4 نمبر یې بلاک کړلې، ما ستا ډرامه کتلې ده په سلیما باندې، او بله کومه ډرامه ده صحیح تاسو وکتله، ستاسو خوښه شوله. مونږ هم لکه د چا خویندې به یو، یا به زموږ څه مجبوري څه مجبورۍ نه به راغلي یو. د دې دا هرګز مطلب نه دی چې یاره تاسو لکه یو فیمیل وکته. اکثر زموږ د پښتنو کې دا شی دی که نه، که زموږ د کور نه یوه ښځه ځي نو زموږ دا چم مالت والا چې کوم دي دوی ورته ښه لاندې نه والا بره پورې هغې ښه ګوري چې دا ټایمینګ د هغې ګوري چې یاره دا په دې ټایم ځي په دې راځي، دا نه ګوري چې د دې کور کې مجبوري څه ده، چې یاره څه دپاره دا ښځه سهار ځي ماښام راځي، د دې به هم څه مجبوري کېدای شي د دې واړه بچي وي، کېدای شي د دې بوډا مور او پلار وي، رورې نه یي. نو دا تپوس څوک نه کوي، خاص کر زموږ مالت والا هغه بار خلک خو بیا لا پرېږده چې کوم زموږ مالت والا دي دا پوښتنه د هغې نه وي، خو چې دی نو بس هغې پسې پرپړې جوړې کړي هلن کې بیا هغه د هغه مالت نمبر شي. هغې ته ډېرې داسې خبرې ستاسو دا مطلب دی چې لکه کوم فنکاران مونږ په دې سکرین باندې وینو یا اداکاران دي یا په فلم کې راځي یا فلم انډسټرۍ سره چې کوم دی منسلک دي یا ټي وي سره دي، نو هغې څه نه څه حوالې سره چې د هغې مجبورۍ شته دی چې هغې لکه یعنې څوک داسې په ښه زړه باندې چې دی نو خپل سطر نه ماتوي او دې سکرین ته نه راځي که نه. نو دا خو یوه ښځه هم په ښه زړه باندې خپل سطر نه ماتوي، ځکه دا خو د هغه ښځې نه تپوس وکړلی شي. یوه ښځه هم دا نه غواړي چې زه یا په میدان کې ودرېږم، لکه اوس مونږ چې ځو میدان ته میداني پروګرامونه کوو، هلته به صرف په نوم باندې مونږ یا 2 یا 3 جینکۍ نور به ټول سړي. نو دا د یوې ښځې هم دا په خپل ځان نه پیرزو کېږي چې یاره هغه داسې شکیبي داسې میداني محفل دي چې هغې پسې داسې قسم لکه اوازونه وغیره کېږي، او تاسو ته څنګه درد درته رسي میلاویږي، تکلیف درته میلاویږي چې یاره یو پښتانه د پښتنو منځ کې ولاړ یم او بیا هم چې دی نو پښتانه داسې چې کوم دی غلط قسم اوازونه کوي شاته نه؟ داسې ده چې بعضې ځای ته اوس مونږ لاړ شو که نه، که اوس مونږ نوښار ته پروګرام ته راشو نو ښه ښایسته صحیح طریقې سره زموږ پروګرام به اورلی شي، مونږ ته عزت هم راشي، میډم اوبه څښئ، میډم یخ څه. داسې یو علاقه ده چې هلته مونږ لاړ شو هغه خلک، او زه به درته دا ویم چې هغوی به د خپلو ښځو عزت هم نه کوي، ځکه که مونږ اوس د تېرو ورځو کې تللي نو پروګرام ته نوم زه نه اخلم، هغې ځي هغه خلک دونه زناور وو که نه چې په هغه ځي کې مونږ سره د هغې کور والا خیر د هغې که نه وي د چا خو به وي، خو به هم هغه علاقه نو هغې مونږ پسې تموان را دغه کول، بره نه پټاخې را اچوه، د هغې ښځې هم پکې ناستې، په هغه ښځو خېجي او دغه کېږه په کرسو باندې ځئ راځئ تاسو. نو کم سے کم ما هغه خبره هغه ټایم په مایک هم کړه هغې ته که زمونږ عزت نه کوئ، دا ستاسو خو ناستې دي، ستاسو د کلي دي، کېدای شي ستا نه وي، کېدای شي د بل چا خو لکه ستاسو د کلي دي، چې ته نن زمونږ سره داسې دغه کوې نو ته د دوی هم لګیا بې عزتي کوې مونږ سره. دا خبره لکه ډېره ده. ګرانو قدردانو ملګرو لږه دمه کړو بیا راځو. جی ګرانو قدرمنو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ستړي وشي پروګرام دی مرکه، او تاسو دا وخت ګورئ خپله ټي وي او د FM 100 روخان اورېدونکو ته هم یو ځل بیا ښه راغلاست. شکیب افغان څنګه ستاسو د سنګینګ خبرو شوه، د اداکارۍ خبرو شوه، څه زموږ د مینه وال ته ځنځمه کوئ؟ ستاسو ټاپې چې کوم دي نو هغه زیاتې مشهورې ده، خو غزل راته یو انتره زمزمه کړه. غزل مزن کې د هغه درته زمزمه کوم لکه شانتې. صحیح. ما وینن بهال درته د زړه وایم، ما وینن بهال درته د زړه وایم، ته چې په غوسه شوې اوس به څه وایم څه وایم څه وایم، ما وینن بهال درته د زړه وایم، ته خو اشاره وکړه چې ووایم، 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 خیر دی
सबवायम सबनवायम खैर दे सबवायम सबनवायम तची पगुसश्वे उस बसवायम सवायम सवायम माविनन बहाल दर तदजड़वायम. زبردست ډېر نیچرل اواز دی ته وایي کنه قدرتي صلاحیت چې دی نو هغه په چا کې موجود دی هغه داسې موږ ځینو فنکارانو ډیمانډ وکړو خو هغې بخښنه غواړي که نه یو دوه ټپې که دې راته زمزمه کومې ستاسو مشهورې دي ډېرې زیات ستا د راتلو یوه لحظه وه د انتظار شېبه اوږده وه د جانان دغسې واده وه دلته پخوا یو میکده وه وی وی اوسې پراته دي نړېدلې دیوالونه دلته کې کار د مینې بند شو وی وی د نفرتونو نه آباد شو بازارونه سلګو نیولې یما خامه چا جړولې یما خامه زه زورېدلې یما خامه زه زورېدلې یما خامه وی وی زکه نشه یم چې ونه وایم حلونه زما قسمت ته مرګی راشه وی وی داسې قسمت د خاورو لاندې خوند کوي نه. زبردست زبردست. شکیبه دا ډرامه تاسو کوئ په ډرامه کې یو داسې سین چې هغه د جړه سین نو تاسو څه ګلیسرین وغیره لګوئ که نه جړه هم نه چري دا خو تاسو ته ما څنګه ویل چې ډایرکټر پورې ده که نه چې ډایرکټر وي هغه په هره طریقه تا باندې اوښکې راولي. اوس مونږ یو ډرامه وه ستا غمونه دي یو زه یمه نو هغې کې ما سره کیرن علي ده د دوو نو ډرامه باندې لکه اجیګل دی نو ریا شاهد د هغې ډایرکټر و په هغې کې هغه اوښکې ما ته خو بیخي نه راتلې ولې زما خو بس د ډېرو د هغه اوښکې وچې کړي دي نو هغه ما له په سترګو کې بیا ویکس دغه که چې ویکس سره نو ګلیسرین یې واچول نو هغه الرډي دونه اوښکې را روانې شو سترګو نه چېرته یو ټایم کې داسې ویکس نه وي ګلیسرین نه نو بیا څه نسوار وغیره په سترګو اوبو نه کار اخلي بیا اوبو اوښکې جوړې شي. صحیح. یو داسې سین چې تا ته یاد وي یو لږ د کیمرې مخې ته پرې لږ راته کریټ زموږ اوس یو ډرامه ده هزار ګټلې ډېره ښه زبردسته ډرامه د هغې ډایرکټر چې کوم دی نو امجد سید دی. صحیح. نو د هغې یو ډایلاګ راته یاد دی هغه درته دغه کومه هسې داسې چې زما د تره زوی جوارګري ما هغه له ورکي نو هغه بیا ما نه ټول کالی مالی هم یوسي زما د پلار کور ډېر مالداري چې زه لاړه شم سروت علي زما مور ده نو هغه زما لاسونو ته زما غاړې ته ګوري چې غوږونه دې نشته هغې ته زه بیا هغه ټایم هغه ډایلاګ دغه کوم ما درته لګوي کوم مورې مورې زما د کالو تپوس مه کوه مورې زما د سرو سترګو تپوس وکړه مورې تا ته پته ده مرید بارخان ما سره دوکه وکړه زما لالا سره هم دوکه کړې ده هغه ویل چې ما ټولې بدعملۍ پرېښې خو مورې هغه زما د لاسو کړې زما د غوږونو جمکۍ زما د غاړې حامل په جواری کې بیلو مورې چې ما چاچي ته ویل نو چاچي هم زه ووالم مورې زه ستړې شوم خو چې کور ته راځم نو ته ما ته وایې چې دلته ستا ځای نشته زه ولې په دار شوم مورې پښتانه یم ځکه مورې زه تا نه تپوس کوم ته مې یوه ښځه یې زه به تر څو به دا ښځې داسې په دار کېږي مورې تر څو نن به د دې خبرې جواب ما ته راکړې مورې الله به زه ځم که نه مورې زه تا نه نه ځم داسې. زبردست. شکیبه
مرکه را لنډوم هم په ژوند کې داسې انسان ته خامخا داسې ناړامۍ راځي، داسې تکلیفونه، داسې مشکلات، داسې ازمایښتونو سره انسان مخ کېږي. د ژوند یو داسې نه هېرېدونکې واقعه، یو داسې نه هېرېدونکی ساعت چې هغه ستاسو په زړه، ذهن او د زندګۍ یوه اهمه لمحه ده. که هغه تاسو د دنیا یو ډېر لویه مرتبه تاسو حاصله کړئ، یو ډېر لوی اونچایۍ ته تاسو ورسئ، خو هغه ناکامي، هغه امتحان، هغه ازمایښت تاسو نه هېرېږي. بالکل لکه یو خو ډرامه یو دغه زما په زندګۍ کې واقعي داسې یو دغه راغله چې زما ورونه ویل یا به مونږ خلي یا به مطلب ته خپل دا چې کوم ستا زندګي ده دا به ته دغه کې. خیر هغه ټایم فن نه و. ما نه زما د مور صرف دا یو خبره نه هېرېږي که هغه زه ډېر لوی مقام ته ورسېږم، زه یم چې زما هغه ساګانې زما زلکدن وي هم به ما نه دغه کېږي چې کله زما مور ما ته ویل چې زه تا نه پېژنم. دا ما دپاره لکه زما مور ژوندۍ ده، الله دې زندګي ورکړي. زه خپله هم یو مور یم، خو څنګه رور کولی شي، لیور کولی شي، پلار کولی شي، مور نشي کولی. مور پلار دا رشته داسې ده چې بالکل. نو دا زما څنګه مور وه چې مطلب هغې ما ته ویل چې زه تا نه پېژنم. صحیح. بس دا یو زما د عمر سوال دی چې ما تر اوسه پورې د دې جواب پیدا نه کړلو. صحیح صحیح. ښه شکیبې، دا راته ووایه د ماشومانو ذکر هم ستاسو خو څومره ماشومان هم دي، واده هم په خپله خوښه کړی دی، لږ دغه حوالې سره کوم مناسب ګڼئ؟ زما ژوند چې کوم دی پوره کلو کتاب دی، ټولو ته پته ده. ما باقاعده د دې وینام کړې ده. زه چې د فیلډ ته راغلی یم زما ډېره غټه مجبوري وه. زما کور والا وفات شوی و، زما ماشومان ماشاءالله 5 دي. زما واده چې کوم عمر کې شوی نو هغه 11 کالو عمر و زما. ډېر کم عمر کې شوی؟ ډېر کم عمر. هغه هم زما ورور لکه تاسو ته بخښنه غواړم، ستاسو را خبره کټ کوم، خو کم عمر کې د واده په حق کې تاسو؟ بالکل نه یم، خو بس هغه ټایم داسې و چې نه خو زه پوهېدم، او که داسې چا سره کېږي نو زه خو یم چې دا لکه د هغوی حق دی، هم اسلامي هم قانوني، چې دې دپاره هغوی اواز اوچت کړي. ولې چې زه د هغه خاموشي زما تر نن تاریخه پورې ما دا د ذلیله کوي، ما دغه کوي. نو زما چې کله خاوند وفات شو، ما ته زما بچي را په غاړه شو، سخرګانۍ زه پرېښوم، وروڼو ما سره کنټیک هر څه ختم شو. ولې زما یو ضرورت دغه شو. نه، مور هغه ټایم ما سره ښه صحیح ولاړه وه، ښه صحیح وه. خو بیا زما وروڼو داسې دغه وکړو چې یاره لکه بابیګانې شوې، وروڼه شو. زما مشر ورور الله دې وله زندګي ورکړي، ما د هغه نه ده منلې. زه نن پورې ټکرې خورم، ولې زما غرور زما د پلار په ځای و. ما د هغه ونه منله، ما د کشر ومنله، د کشر په لاره زه لاړم. نو بیا د هغې نه پس لکه ما ته ډېرې زیاتې تونزې راغلې. نو زما د کور والو دا ډیمانډ ویل دا ځوانه ده، دا دغه ده، دا واده کوي. نو دا یو خبره وه زموږ ترمنځ. بس بیا زما مور ویل چې یاره لکه ته دوی سره مایل، زه به خپل بچي والم، زه به خپله زندګي تېروم، که ډېر څه نه وي زه به لکه چېرته جوب کوم. خو تا ته پته ده چې څنګه زما تعلیم نه و، ما ته جوب وغیره هېڅ هم داسې نه و. نو ریډیو ته لاړم، ریډیو زما داسې د ځمکه تنګه کړله چې لکه د هغې هغه کوم چې اونیر مشر هغه ته زما وروڼو دمکیانې ورکولې. زه نن چې کوم ځای ته یم زما وروڼه زما دغه کې غټ کرکټر دی. خور هېڅکله دا نه غواړي چې د څادر وغورځوي، هغه د رور دغه کې. خو چې د خویندو کوم حق دی هغه هغوی له ورکوي، ځکه خویندې تاسو نه سم نه وړي. صحیح. زه دلته کې چې کوم دی د ستاسو به ځان مینوال دي، هغه که د اواز حوالې سره خبرې شي، هغه که د ریډیو حوالې سره خبرې شي، او که د ایکټینګ حوالې سره خبرې شي، تاسو د خپلو مینوال لپاره یو رول ماډل یې. دلته کې زه یو خبره بله ایډ کول غواړم، که ډېرې داسې زموږ پښتنه نړۍ ده، ډېرې زموږ داسې خویندې دي چې هغې سره ستاسو خو ته سیم ژوند چې کوم دي نو شاید چې تېروي، او شاید چې هغې د دغه شان ستونزو مسلو سره مخ وي، وروڼه هم ستاسو سره سیم هغه شان کېدی شي، مور پلار یې هغه شان کېدی شي. که چېرته داسې د ژوند یو ښه اړخ ته چې کوم دی، یوه ښه رشته تاسو په ژوند کې راغله او ستاسو ژوند پرې واپس جوړېږي، نو تاسو به څنګه فیصله کوئ؟ ستاسو
نه بس اوس خو هغه فیصلې نه زه دغه شم ځکه چې زما د سر نه څادر پرېوتو زما لوپټه مې وغورځوله نو دې نه پس به زه څه دا تمه ساتم چې یاره دې نه پس به څوک زما ژوند ته راځي او هغه به بیا ما پایا کینی خاون یو خاون چې هغه لاړلو بس هغه د سر سور دویم واده کول هسې چې دی نو لکه غلطي ده نه که یو داسې شخصیت چې تاسو په ژوند کې راشي چې هغه ستاسو د دغه فن نه هم نه منې کوي د دغه اواز دغه خواږه مو هم خپل مینوال ته مو پرېږدي چې وایي چې دغه خپلو مینوال دپاره زما په خیال هغه بیا سړی نه دی هغه ته زه سړی نه ویم او بیا سړی نه دی چې هغه ما فن ته هم پرېږدي او هغه ما سره نکاح هم کوي نو هغه ما ته سړی نه ښکاري ټیک لکه تاسو وایئ چې لکه زما ژوند چې اوس نن سبا په کوم موډ باندې دی په کوم سټیج باندې دی په قطر کې یو اجي صاحب هغه زما یو انټرویو اورېدلی وه زه د هغه رور اوس هم شکریا ادا کوم نن چې شکیبه کوم ځای کې ده هغه دا کله سوچ نه دی کړی چې شکیبه مطلب یا یو ګانو والا ده یا یو ډرامو والا ده هغه زما بچو اړخ ته کتلي نو هغه به زما ماشومانو ته لکه لاس امداد سم چې د هغه وس کې ده هغه به راوړله تر ننه پورې زه د هغه ځای ته ځم هغه سره کینم پاسم هغه په دغه کې انګو کې پاتې کېږي راغلی قطر نه الله دې زندګي ورکړي بیماره شوی دی نو د هغه غوندې رور ما ته خدای راکړی دی دا ما دپاره ډېره غټه خبره ده خو چې باقي دا خبره او هغه زما رور ما ته څو ځلې وویل ته په کور کښېنه زه ستا خرچه مرچه هر څه دغه کوم خو دې کې خو دا ده چې یاره لکه زما خپل ماشومان دي زما د کرۍ کور دی مطلب 15,000 زه کرۍ ورکوم دې کې د سکولونو خرچې شوې دغه شوې زه به تر څو هغه ته ویم چې یاره ته ما ته راولېږه د محتاجۍ ژوند به تېروې د محتاجۍ ژوند نو د محتاجۍ د ژوند نه ما له دا ښه دی ما خپل اواز خرڅ کړی ما څه غلطه نه ده کړې ما څه غلطې لار ته نه یم تللی باقي د خلکو مایند چې هر څه دی څوک چې سم سوچ کوي دغه کوي که نه نو زما هېڅ دغه نشته سره دې کې به ډېر خلک کمنټس کوي لاندې څوک به ښه وایي څوک به څه وایي څوک به ښه وایي څوک به بد وایي کوم چې ښه وایي نو د هغې نه پته لګي چې هغه به کومې مور زوی دی نو د هغې به هم قدر کوي کوم چې بد وایي نو هغه چې د کومې مور نه پیدا دی هغې د کور کې څه سلوک دی خو زه دا خبره کوم چې یاره که داسې سړی پیدا کېږي نو هغه سړی نه دی صحیح ټیک ښه شکیبې یو اخري پوښتنه دا کومه چې د شاعرۍ انتخاب تاسو په خپله کوئ که نه د داسې څوک چې هغې تاسو له شاعرۍ انتخاب کوي یو دې سره متصل سوال بل دا دی چې نن سبا که موږ وګورو نو ډېر غلط قسم چې کوم دی شاعري دا زموږ ځینې هنرمندان داسې دي چې لکه زه به د خیال محمد صاحب زوی چې کوم دی مثال خیال د دې فلم دپاره یا د هغه کشر ورور عدنان دي چې دی نو هغه عدنان نومې دی که څه نومې دی هغې چې دی نو شهزاد فلم دپاره چې دی نو هغه مجبورا داسې سندرې ووایي چې هغه ځکه چې هغه که د دغه خیال وکړي چې یاره زه د چا زوی یم که نه خیال محمد د غزل چې کوم دی شهنشاه دی دغسې حوالې سره زه وایم چې دا نورې سندرې ویلې کېږي چې دا پاکستان دی چې کومه د پتاسه او څه چې کوم دی داسې قسم ډیمانډ که تاسو نه وشي نو تاسو به سندره وایي دغه یو خبره درته کوم اوس ماته یو ډیمانډ شوی و نو په هغې کې لکه 2 غانې وي یو وه چې یاره زه بیوټي کیون یم او که څاره بلا ده بیوټي کوین او ما ورته ویل یاره دا ما سره خوند نه کوي زما د اواز چې کوم دی که نه نو دا یو خدای وهلې د هغې ویلې م ده زما په خیال د هغې وویله نو ما حضرت ګل مونږ ته ویلي وو لکه هغه ما ته ګانې ټولې واورولې باجي والا استاذ هم ناست و زموږ حضرت ګل اوري نو ما ورته ویل یاره دا ما سره خوند نه کوي صحیح ما ورته ویل یاره که ماله دا بله ما جوړه شهزاده که تا به جوړ کړم شهزاده مل دا زه دا ګانه زه دغه کوم دا د فلم دپاره مو څومره سندرې وي فلم دپاره فلحال ما ګانه نه ده دغه کړې او باقي تاسو دا تپوس وکړو د وصال وی د شهزاد وی د خیال صاحب زامن دي زموږ سینیر دي موږ سره اکثر چې دی راناسته پاسته نو دا د هغې خوښه نه ده درته ویم د پښتو ډیمانډ چې کوم دی هغه غلط دی بیا پکار چې خیال صاحب یې مو وایي که نه خیال صاحب چې کم ټیم و که نه خیال صاحب چې کم ټیم و که نه نو هغه ټیم زموږ پښتانه سیده و سم و نن سبا کم پښتون سم دی نن سبا چې زه درته وایم که نه چې که ته یو فلم ګورې او په هغې کې جنۍ تا ته ښه صحیح نه مطلب یو وایي هلکه شی پکې ټیک نه دی د پښتنو زبان به کوو وایي هلکه شی پکې ټیک نه دی نو دې کې خو د سنګریز شکیبه زمونږ څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې تاسو هم د دې پښتنو لپاره رول ماډل یې خیال محمد صاحب هم دی ګلزار علم لالا دي هم دي دغه شان چې کوم دی د
طارق جمال محمدي هم چې کوم یو رول ماډل دی د قوم لپاره دی ولس لپاره زمونږ یو ملګری مرکه را نږدې خو زمونږ یو ملګری هادي کوټګرامي د کراچي و هغه به چغه یو رساله و میګزین و د پښتو هغه به ایسته هغې کې رب نواز مایل صاحب خدای پاک دوی بخښي د پښتو ډېر لوی لیکوال تېر شوی د کوټې و هغې سره مرکه کوله هغې کې دې یو پوښتنه کړې ده چې رب نواز هغې به آزاد نظمونه لیکل خو ډېر آسانو الفاظو کې به ډېر ګران مطلب څوک به پرې نه پوهېده نو ورته وایي چې یاره تاسو دومره ګرانه شاعري ولې کوئ چې ولس پرې نه پوهېږي د ولس لپاره آسان الفاظ استعمالوئ نو هغه ورته جواب ده چې یاره زه یو فنکار یم زه د ولس سطحې ته ځان نشم راغورځولی ولس ته پکار چې زما سطحې ته ځان راوچت کړي ځکه زه د دې لپاره یو رول ماډل یم نو زما په خیال تاسو چې کوم فن دی نو هغه خلک به تاسو ته ګوري او تاسو نه به چې کوم دی هغه زده کړه به کوي که یو سین کرات تاسو کریټ کوئ که تاسو یو سندره وایي د غزل انتخاب کوئ نو تاسو ته به خلک ګوري نو زه خو په خپله زیاتره لکه غزل او ټپه خوښوم زما چې څونه پښتو ګانې که تاسو واورئ نو زما په هغې کې لکه داسې څه دغه نشته دی ولې یو خو شاعر زما خپل چې کوم د خوښې شاعر د ګلزاده کورمیوال هغه شاعري د هغه داسې ده چې د هغه پښتنو د اورېدلو ده هغې کې څه داسې د اخلاقو نه بار خبره نه ده خو بس تا ته پته چې یاره په مخکې ګانو کې دا به چې یاره لکه دنداسه راوړم یا مطلب نکریزي راوړم اوس پکې دله موبایل راوړم درته ټیک ټاک دغه کوم مطلب اوس چې کوم زمانه د هغې سره دی روان دي نو چې څه شاعر دغه کوي ځکه چې شاعر نه وي نو سنګر نشته دی قربان بیا ځکه زه خپل ځان نه هر یو شي ته لکه یو نظام چاربیتې طرف ته مو چې اراده شته چاربیته وایي ځکه چاربیته چې د پښتو یو اصل صنف دی د را روان چې کوم دی نو انشاءالله هغه چاربیت دی خو ما دپاره ډېره ګرانه ده یو خو زما استاد نو اوس مې استاد شته ګلالي استاد نو ګلالي استاد سره اوس کلاسونه دا کوم ځکه پښتو هم داسې دی چې په ته سر تال باندې نه پوهېږي نو مطلب هسې هغه سټوډیو ته تلل ټریک ریکارډ کول دا یو اسانه خبره ده داسې سنګر باندې یو داسې دغه راځي که نه چې لکه اوس مونږ بله ورځ کوواټ ته تللي نو مونږ سره چې کوم دغه نو هغوی لایف غوښتنه وکړه نو دا خو د الله شکر دی او بېشکه چې عزت ورکولو والا الله دی نو مونږ چې کلاسونه واخیسته نو دونه دې جوګه شو چې د هغې زی هغه مجلس سره مونږ لاړو مونږ یو لایف وکړلو ورته د هغې هغه ډیمانډ مونږ پوره کړلو نو لکه دا یو لویه خبره ده چې یاره ته یو کلاس والی یو دغه وکړې او باقي شاعري نو د سنګر ته پکار ده چې اوس لکه زمونږ اسفندیار صاحب دی هغه دا ګانه دغه کړی نو دیګ باندې مم تاسو اوس یاره وایي چې ما بیرز کلي خدایه لالي پان خوړلی دی ته یې وګوره سوپر هټ ده صحیح د هغه به نه ضروري خو نه ده که نه شکیبي اوس به بیا په جنګ شو که نه خو ضروري خو نه ده که نه چې لکه یو څیز مشهور شو نو هغې خامخا د پښتنو نمایندګي دی کوي که نه زه دغه وایم نو ګوره پښتانه هغه صرف دي که نه چې هغه کم کورونو کې زمونږ که په ریډیو باندې مونږ اکثر اواز کوو نو ډېرې مشرانې به مونږ کورونو کې اوري ډېرې ابایګانې به مونږ اوري مونږ ته په ریډیو کې یو دایره یې راکړې ده هغه دایره کې مونږ لګیا یو سنګر یو داسې شی دی چې هغه ته به هر یو شی دغه کېږي اوس ډېر داسې چې میدان ته ته لاړ شي کې شیخان وي نو هغه وایي شیخان وایي زما مطابق څه ووایه ما یو ټپه کړې وه یو دوکان ته بیا لاړم موبایل مې سمولو نو هغه ته مې ویل مې یاره څونه پیسې شوي هغه ما ته په خدای یقین وکړه جولۍ ونیولی وي شکیبې دا جولۍ ته وګوره پیسې مه راکړو خو شیخان پرېږده خو هلته ما نه بل شیخان دا ډیمانډ کړی چې شکیبې د شیخ دپاره ګانه وکړه هغه څه داسې ووایي جینکۍ نه دي خربوزې دي خلک یې وینځي او دا شیخان یې د پوستکو سره خوري نه بس ما درته ویل که نه چې ګوره هر قسمه هوا هم شته دی که وصال به تاسو ګورو نو هغوی به ډېرې داسې ګانې کړي چې هغه به د اخلاقو دننه وي هغه ځینې کلامونه کړي خو لکه زه راته په خیبر به چلیږي لکه زه راته دا وایم شکیبې چې لکه د هغه په شا باندې چې کوم دی خیال محمد یو ډېر لوی نوم دی که نه زه لکه دغه وایم چې د هغې هغه په صرف د هغه په نه زمونږ د ټولو چې هنرمند دي که نه نو مونږ د خیال صاحب په سر باندې یو ځکه که بدر صاحب و نو هغه فلم انډسټري ودرولې وه دغسې که خالده یاسمین ده نو هغوی پښتو ډرامې ودرولې دي د ډبینګ دپاره چې بلکل خالده یاسمین پسې دویم نمبر چې کومه ده زموږ ښه اکټره ښه نوموړې اکټره فرح خان ده زه وایم هغې ته په ایکټینګ کې یاره کمال د ما ورسره کار کړی دی زما ډېره خوښه ده په ایکټینګ کې لکه ډېر زبردست کار د هغې دی نو بس مونږ ته خو چې شاعر سوی نو خامخا ګرانو ملګرو ډېره ترسکونه مرکه چې کوم دی نو وشوله خو شکیب افغان
خپل کتونکو تاسو دا وخت تاسو ګوري اوریدونکو تاسو اوري خپلو کتونکو اوریدونکو ته ستاسو څوک مینوال دي څوک تاسو خوښوي د غږ د دنیا خلک دی یا د ایکټینګ د دنیا خلک دی څه پیغام ورکول غواړئ دنیا ته وروسته پیغام ورکوم پهله خو چې کم نومونه تا واغېستل هغه ټول زما سینیر دي طارق ماما شولو داسې وصال بھائی شولو د ټولو ته ډېر معذرت سره او چې امید کوم چې ما به لکه داسې څه غستاخي نه کړي ماما جي چې تاسو پرې خفه شوي یئ او بهرحال که نور بیا څه شوي نو هغه د دی کار دی زه به دله نه خفه ده درکړم ماما جي دی پسې بیا راشي طارق ماما زموږ ډېر سینیر دی او زه ډېر قدر کوم د یو مشر په دغه باندې لکه یوازې دا نه چې فیلډ کې زموږ یې ډېر داسې دغه کړی باقي نور مینوال دي نو یوازې زه دا نه یم چې یاره د سینګرو د قدر کوي څونه چې تور سري دي هغوی له عزت ورکوي ځکه سبا ستاسو خور هم په دې سټیج کېدی شي او په چا باندې انتظار زیات مه کوئ بس انتظار خو کېږي پکې دا خو راځي هغه څنګه بڑے بڑے شو چھوٹی باتیں ہوتی ہے ګرانو قدرمنو ملګرو دا و د نن ورځې پروګرام مرکه زموږ سره د ننني پروګرام میلمنه وه شکیب افغان زموږ ډېره ښه هنرمند ده یو ډېره ښه آرټسټ ده او ډېره لویه نامه لري ځکه په لږ وخت کې یو ډېره لویه نامه پیدا کړې ده او زما ته په آینده کې نورې هیلې دي او ډېر ښه نیک خواهشات تمه ترې لرو ډېرې ښه هیلې ترې لرو چې په را روان وخت کې د پښتو دپاره کار وکړي که د اواز دپاره شو که د ایکټینګ دپاره شو تر بل پروګرام پورې ګرانو ملګرو ماله او زموږ پروډیوسر ایاز حسرت ته ورکړي اجازت چېرته چې هم اوسئ روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ موږ د خپلو دعاګانو کې یاد لرئ د زړه نه